بیگانی درس کې په یو دو آیاتو کې الله رب العالمین دوی چې دا کم کسان غفلت کوي زمونږ د آیاتونو نه او د دنیا په دې ژوند باندې مطمئن دي، د آخرت فکر یې پرېښی دی او راضي دي د دنیا په دې ژوند باندې چې بس دنیا او آخرت ایر او د الله د احکاماتو نافرمانی کوي نه مني، نو الله وی د دوی دپاره اور د جهنم دی، عذاب به ورکو. اوس الله دا او د الله وعده رښتونکې ده. بعضې ځایونو کې الله رب العالمین وایي چې د دوی دپاره لهم خزي فی الدنیا والآخره، دنیا کې به هم رسوایي وي، آخرت کې به هم رسوایي. نو که تاسو مونږ سوچ وکړو نو الله عذاب وعده وکړي خو فوراً دنیا کې عذاب الله نه ورکوي. دا د الله رب العالمین یو عادت شریفه دی چې الله رب العالمین ظالم ته لږ مهلت ورکوي. هغه ظالم بیا د هغې مهلت نه غلطه فایده والي او وایي جوړ بس زه ټیک روان یم. خو زموږ په دې کتابونو کې دې ته استدراج وایي. الله وایي زه لږ مهلت ورکوم او د هغې مهلت دوه وجې وي. یو د الله د رحم انتها نشته. الله وایي زما رحمت دا په غضب باندې هر ځای کې به سبقت وړي. چې کوم ځای کې د غضب او د رحمت معامله راله نو هلته به رحمت سبقت لي. دا الله رب العالمین قرآن کې ویلي او حدیثو کې هم دغه شان شته. نو الله دا د یو رحم معامله الله وایي پرېږده چې لږ دې که رجوع کړه واپس شو د دې خپل ظلم نه، د دې خپل کفر نه، د دې خپل بغاوت نه رارسته شو. یو وجه دا وي. او دویمه وجه الله رب العالمین چې دی بیا پکې مسلسل لګیایي نو بیا الله وی پرېږده چې ښه پکې ورډوب شي چې سره د ده نه هغه د ده نه چې کوم د ایمان هغه دغه دی هغه ترې سلب شي چې د سره بس ایمان ونه وړي، پرېږده چې پکې ښه به ورډوب شي. دقې حالت نه دی الله وساتي. نو الله رب العالمین صبر کوي. نو بعضې وخت انسان زر غواړي ځه کوټي کې نو په موږ دې راشي عذاب او عذاب دی او دا به داسې د کافرانو ویمه. تاسو په دې نهمه سپاره کې تیر شو. په نهمه سپاره کې چې کله ابو جهل علیه اللعنت بدر مقام ته ته نو ظالم راغی او د بیت الله غلاف یې ونیوه او د بیت الله غلاف چې ونیوه سی وي وایذا څنګه د نهمه سپاره کې ان کان هذا هو الحق من عندنا فامطر علينا حجارة من السماء وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء او ائتنا بها. داسې ظالمو او بدبختو او د هغه نه الله رب العالمین هغه د انابت الی الله د وجې چې انابت الی الله یې نه کو نو د ایمان هغه راوړو هغه دغه ته الله سلب کړو. وی خدایه پاکه ان کان هذا هو الحق، کو چېرې دا پیغمبر حق وي نو فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب الیم. یا الله په موږ د اسمان د طرف نه د کاڼو باران وکړو یاره له سخت عذاب راکړه که دوی په رښتونکي. نو د خدای ظالمه داسې وایه که نه که دوی رښتونکي نو خدای د ایمان د راوړو توفیق راته رانصیب کړي. نو هغه وایي نه ان کان هذا هو الحق من عندنا فامطر علينا حجارة، کاڼي را باندې راووره او یاره له سخت عذاب راله راکړه. دا قسمه دغه نو الله رب العالمین دلته وایي کو چېرې دا خلکو چې دا جلتی کوي د خلقو پر رسولو د عذاب الله وی ما دا چل کو چې لکه څنګه د خیر سوال وکړي او زه قبول کړم دقه شان دوی د شر دا سوال کوي او ما قبلو نو فیصله به وختي ما کړه هېڅ هم به نو بیا. خو الله وی زه لږ صبر کوم، الله وی زه لږ صبر کوم. مه کوئ داسې چې خیرې ځان ته کوئ او مه کوئ داسې چې شر غواړئ چې موږ له شر راکړئ. لکه بعض زموږ خلک هم لګیایي کله چې لږه مایوسه شي خدای پاکه قهر را باندې راووړئ، خدای غرق مې کې، خدای د اعمال مې غرق کې. دا وایي دا خلک داسې. الله وایي داسې مه وایئ. یا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي وایي بعضې وخت ښځه خپل اولاد ته خپلو بچو ته
خیری شروع کی او کوي داسې دا زموږ په پښتو معاشره کې شته خدایه غر کې راله راولي او سدکور یې راله راولي او داسې چلو کې او داسې چلو کې نو رسول الله مبارک وي دا شی مه کوئ بعضې وخت د قبولیت وخت وي او بعضې وخت الله وي زه هم کم داسې وي الله وي چې زه کم داسې دا د زوی ته خیري وکړي هغه وخت کې قبول یې نه کم هغه بچی لا دغه وي پوره زرغون شوي نه وي داسې الفاظ دي خو چې کله پوخوالي ته ورسوم بیا یې والم نو بیا دا چغې وایي چې خدایه دا نو زه ورته یم چې دا هغه خیري دي تا چې مخکې کمې کړي دي امیر الله اوس قبولې نو خیرې ډېرې مه کوې اولاد ته وغیره ته خیرې مه نو الله وایي کو داسې چل ما کوو وختي به فیصله شوې وه پرېږده دا خلک په دې خپل سرکشۍ کې سرګردان الله وایي پرېږده چې ښه غرق شي داسې نه کوم چې په یو ځل په ستا دعا وکړو زه دې غرق کړم نه زه دې پرېږدمه په دې خپلې سرکشۍ کې چې ښه پوره ورشي نو بیا به دې رونیسم نو بیا ان بطش ربک لشدید بیا د الله رب العالمین نیوکه ډېره زیاته سخت دی نو دې لومبي آیات کې الله دا وایي دویم آیات کې الله رب العالمین اول دلته زموږ د علما وایي د الانسان نه مراد کافر انسان دی خو بعضې ته نه وایي چې عام انسان هم دی مسلمان کله چې دته تکلیف ورسی او سختی ورته ورسی نو موږ ته لګیا وي وای خدایه بچ مې کې او دا مې کې او دغه مې وکړو زه به بیا داسې نه کوم په ولاړم لګیا وي په ناستم لګیا وي په ملاستم الله وي لګیا وي خو چې کله ته لږ تکلیف لرکم نو بیا هغه واپس حالت ته لاړ شي الله وایي داسې مه کوه دا ګورې ښه خبره نه ده او چې دا چل کې نو ما د حد نه تجاوز کوونکو دپاره چې دا داسې چې الله رانه مصیبت لرکه بیا په هغې باندې قایم اوسېږه چې کمې دغه دې کړي دي خو دې ونه کړه نو چې کم د حد نه تېرېدونکي مونږ هغه ته الله وایي اعمال دا بد اعمال خشته کړو او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته درېیم آیات کې الله رب العالمین څه تسلي ورکوي درېیم او څلورم کې او پنځم آیات کې بیا د کافرانو یو بد عقیده او د یو بد خبرې بیان دی هغه راته هلته بیا ویم ولو يعجل الله او کو چرې منګه جلتی کړې وه للناسې دپاره د خلقو الشر رسولو د شر چې دوی کومه دعا غواړي استعجالهم په شان د زر غوښتلو بالخیر چې دی دا خیر غواړي نو لقضي الیهم اجلهم نو فیصله به شوې وه اجلهم مهلت د دوی هغې نیټې ته وختي به موږ دوی الله وي غر کړي وو خو الله وي زه صبر کوم فنظر الذین نو پرېږده کسان لا یرجونا چې امید نه ساتي عقیده نه ساتي لقاءنا زموږ د ملاقات څه کې پرېږدم فی طغیانهم په سرکشۍ د هغوی کې یعمهون سرګردانه الله وي پرېږده چې ښه پکې وردوب شي وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ هر کله چې ورسیږي انسان ته الضر څه تکلیف نو دعانا را بلي منګه لجنبه پالخ باندې یعنی په ملاسته باندې او قاعدا یا په ناسته باندې او قائما یا په ولاړ یعنی هر حالت کې لګیایي چې خدای بچ مې کې فلما کشفنا هر کله چې ملرکو منګه عنه دا غنه ضره هغه مصیبت هغه تکلیف نو مره واپس روان شي ارامي توپ ده کأن لم یدعنا لکه چې نوي ورکړي یدعنا دعاګانې الی در مسه لکه چې د سره هغه دعا موږ ته کړي نه وي کومه چې دفع کولو د ضرورت چې رسېدلی و هغه ته د هغې هغه دغې اډو جوړې موږ ته کړي نه دی داسې روان شي کذالک هم دقه رنګې زینا خشته کړې شوي دي للمسرفین د حد نه اړ کوونکو خلکو دپاره ما هغه اعمال کانو چې و هغوی باندې یعملون چې کول به د حد نه پکې ورتیر من کړل دا ولقد اهلکنا ای د دواړو جانو سرداره موږ هلاک کړي دي القرونه ډېرې پیړۍ من قبلکم ستا نه وړاندې لما ظلمو هر کله چې ظلم یې کړو الله وی موږ رونیول هلاک هم کړو او سره د دې وجاءتهم حجت په موږ تمام کړو وجاءتهم راغلي هغوی ته رسلهم پیغمبران بالبینات سره د ښکاره دلایلو
معجزاتو کتابونو سره دې ورته راغلو خو څه چلې کو لګیاو نافرمانۍ کولې وما كانوا نو هغوی لیؤمنو چې ایمان یې راوړو کذلک نجزي القوم المجرمین مه خفه کېږه تا دا قوم او کوم چې رستو را روان دي او دقه شان نافرمانۍ کوي او زمونږ د احکاماتو پاسداري نه کوي نجزي من جزا ورکو القوم المجرمین قوم مجرم تا چې لګیا وي ثم جعلناکم ایس پروا مه ساته مخکې څومره راغلو نور مې راوستل بیا څومره راغلل هغه مې غرق کړل نور مې راوستل بیا هغوی نافرمانۍ کولې هغوی مې غرق کړل نور مې راوستل ثم جعلناکم بیا منګه جعلناکم ورکړل هغوی ته خلائف رستو خلقه رستم راوستل ګرځول هغوی د رستو خلقونه فی الارض پس مکه کې من بعدهم پس د هغوی نه د څه دپاره نورم پیدا کړل لننظر د دې دپاره کیف تعملون چې وګورو موږ چې څنګه عمل کوي نور به راولو تاسو نافرمانۍ الله وی کوئ زه به نور راولم وإذا تتلى دا اوس د هغوی د یو بدې عقیدې چې کله به د قرآن شریف څه حکم راغی او نصیحت په بیانېده او د دوی به پکې خیر ونه اورېده به خو چې کله به د دوی د مزاج خلاف څه حکم راغی یا به د دوی د بوتانو پکې دغه شو مذمت شو یا به هغه احکامات چې کوم به دوی نشو کولی قرآن کې به د هغې دا راغی نو دا به رسول الله مبارک ته چې کله به په آیاتونو دا قول ایستل نو وی به چې کومو کسانو عقیده نه وه د ملاقات وی بدل که دا قرآن لر که دا قرآن ائت بقرآن بهذا د دې په ځای بل راوړه او بدلو یا پکې ترمیم وکړه قرآن شریف تاسو ته مه ووایې چې دا قدیم د هر زمانې سره دا لګي موجوده وخت کې خلک لګیایي کوم حدود دي دا پکې بدل کې دا پکې داسې کې دا پکې بل خوا واړوې دا داسې نه دی پکار نو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغه وخت کې وي اوس هم لګیا دي خلک د قرآن شریف د ترمیم د بدلوالي د دې پوره کوشش کوي د جهاد آیاتونه ته وباسي نه د هغې هغه بیان هم الله کوي خو رسول الله مبارک ته خو پرېږده ته بیا ته څه بدل کړي رسول الله مبارک څه جواب کوي هغه وورئ وإذا تتلى هر کله چې ولوستلی شي علیهم په دوی باندې آیاتنا زموږ آیاتونه زموږ احکامات بینات ښکارا نو قال الذین ویا کسان لا یرجونا چې امید نه ساتي عقیده نه ساتي لقاءنا زموږ د ملاقات ائت بقرآن رولا بالقرآن غیر هذا د دین علاوه او بدله یا پکې ترمیم لګ راواله قل اے د دوانو جانو سردار دوی ته ووایا چې ما یکون لی ندی مناسب زما د پاره ندی ما د پاره مناسب او ندی ما د پاره جایز او ندی ما د پاره دا ستر حکم چې ان ابدله چې زه بدل کم من تلقاء نفسی د خپل جانبنا ترمیمه دا زه نشم کولی قرآن کې چې راغلی زما کار څه دی ان اتبعو ز تابعداري نه کوم الا مگر د هغې احکاماتو ما د هغې احکاماتو یوحا الیه چې ما ته هغه وحی شوې ده د هغې دغه زه به د هغې تابعداري کوم او چې هغه څه وي هغه به دغه وي ولې کو چرې دا کار ما وکړو نو انی اخافو زه یریږم ان عصیتو کو نافرماني وکړم ربي د خپل رب قرآن شریف کې ترمیم قرآن شریف کې احکامات بدلول قرآن شریف کې آیاتونه بدلول دا لویه ګناه او نافرماني ده نو کو ما دا وکړه دا رسول الله مبارک وایي نو ان عصیتو کو چرې ما دا نافرماني وکړه ربي د خپل رب نو عذاب یوم عظیم زه یریږم د هغې سخت عذاب د ورځې نه الله به ماله عذاب راکوي نو رسول الله مبارک دا کار نه کوي خدا د قیامت د ورځې پورې د خلکو دپاره یو دلیل دی چې قرآن کې اس قسم ترمیم او رد او بدل دا نشي کولی په احکاماتو کې په احکامات چې څه دي یا آیاتونه څه دي یا څه د الله د طرف نه دي دې کې هېڅ قسمه تبدیل او تبدل نشي صدق الله مولانا
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا رب.